السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو لیدونکو اوریدونکو څنګه کولی شئ تاسو د فیسبوک سټوري باندې ډېر زیات لایک واخلئ. کله چې تاسو د فیسبوک سټوري باندې خپله سټوري ولګوئ مطلب ډېره ښې کوالټۍ والا سټوري وي، مطلب ډېره بهترینه ویډیو وي، خو بیا په ستاسو سټوري باندې لایک بیا هم کم راځي. نو کوم وجه کیدای شي په کوم وجه ستاسو په سټوري باندې لایک کم راځي؟ نو څنګه کولی شئ تاسو چې فیسبوک په سټوري باندې ډېر زیات لایک واخلئ؟ ویډیو کاپي تکړه ښایسته ویډیو ده. کوشش وکړئ چې ویډیو راسره طرفه وګورئ. کوم ملګري موږ د یوټیوب د لارې ګوري زموږ د یوټیوب چینل زموږ د سپورټ لپاره سبسکرایب کړئ، فیسبوک پیج هم فالو کړئ. سو لیټس بګین. لاړ به شئ خپل موبایل کې فیسبوک اپلیکیشن ته، فیسبوک به آن کړئ. فیسبوک هم چې کله آن کړو تاسو خبره غوندې ښکاري درې لاینه تاسو به سمپل په درې لاینې به داسې کلیک واخلئ. کله چې باندې کلیک واخلئ اوس به ښکته راشي او په دې کې به تاسو سیټینګ اینډ پرایوسي به تاسو ته ښکته ښکاري. تاسو به سمپل په دا سیټینګ اینډ پرایوسي به داسې کلیک واخلئ. کله چې باندې کلیک واخلئ تاسو دغه رنګې انټرفیس شي تاسو ته ښکاري په څلورم نمبر سیټینګز. تاسو به سمپل په د سیټینګز په نامه به داسې کلیک واخلئ. کله باندې کلیک واخیستو نو به تاسو ته دغه رنګې انټرفیس شي. تاسو به ښکته راشئ په آرام سره به دې کې به تاسو وګورئ سټوریز به تاسو په دې کې وګورئ. ټیک شو. کله چې سټوریز وکړو تاسو به سمپل په سټوریز به داسې کلیک واخلئ. کله باندې کلیک واخیستو نو تاسو دغه رنګ انټرفیس شي. دلته فرست نمبر کوم تاسو ته ښکاري سټوري پرایوسي. تاسو به سمپل په د سټوري پرایوسي به داسې کلیک واخلئ. باندې کلیک واخیستو دلته به ستاسو فرینډ وي دا به تاسو چینج کړئ پبلک ته. کله دا به تاسو پبلک ته به داسې چینج کړئ. دا به ستاسو فرینډ ته وي دا به تاسو پبلک ته چینج کړئ. چې موږ مخکې به سټوري ولګوله زموږ ایډ فرینډ به سټوري کتله. اوس چې موږ کله سټوري د فیسبوک د لارې ولګوو نو زموږ سټوري مطلب ایډ فرینډ هم کتلی شي او نورو عوامو ته هم تللی شي. پبلک مطلب ټولو عوامو ته تللی شي. نو اوس تاسو په سټوري باندې ډېر زیات لایک اخیستلی شئ. نو مهرباني وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ دغه رنګې معلوماتي ویډیوګانو دپاره او موږ همیشه لپاره په دعاګانو کې یاد لرئ. اوس موږ نه راکوي اجازت د لوی الله په امان.